چې څومره واقعیات وشول، څومره ټارګټ کیلینګ وشول. دا اوس هم څه وخت اول دلته یو صحافي ووژل شو، څه انصاف میلاو شو؟ فیروز شاه د دغې سوات یو سیاسي لیډر و. تاسې نور ډېر زیات خلک، دا خو زه دا نږدې وخت درته یادوم، دغو ته تاسو انصاف ورکړئ. د هرې پارټۍ وګړی، یا دی د پارټۍ نه دی، تاجر دی یا دکاندار دی یا دی خپل پټي کاري باغونه دی، بل شی دی، چې څوک هم دی دا تحریک د ټولو دپاره مشترکه دا مطالبه کوي چې ټروت اینډ ریکن. زه یا خدای مکه زمونږ یو ملګری د دوی 80,000 چې چرګې مړې کینی رابکي، او زمونږ 80,000 وینې توی شوې، او وایي د حساب خبرې مه کوئ، تېر هېر. زه یو کیسه درته کوم، سپیشل د ټروت کمیشن په حواله سره چې ولې ضروري دی د دغه خاورې حساب کتاب ولې ضروري دی. د یو بې انصافۍ حساب کتاب چې نه وشي، دا بله بې انصافي ته لار جوړوي. هره بې انصافي چې دغسې پاتې شي، بله بې انصافي ته لار جوړوي. په یو مړي چې ولسونه غږ نه کي پورته، انصاف نشي میلاو، دا بل مړي ته لارې جوړول دي. په یو جنګ باندې چې ته خاموش کښېنې، دا بل پراکسي جنګ ته لارې جوړوي. دلته د روس خلاف یو جنګ ساز کېده، په هغې باندې د اقتصاد عمل نه وشو، امریکا چې راغله پراکسي وارونه بیا شروع شول. نو دا خاوره د کالونیل پراسس د سامراجي قوتونو د هغې اوږدو پالیسو تسلسل دی چې هغه دوی د پخوا نه راچلولي دي. په هغې کې دننه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړول دا انتهایي ضروري دي. دا حساب کتاب کول چې دا نامعلوم افراد څوک وو. ملګرو، نامعلوم افراد څوک دي تاسو یې پېژنئ؟ زه خو به یو هینټ، یو اشاره درکړم، زمونږ په خاوره موږ ټول سره پېژنو. په خپل کلي کې یو سړی داسې نه وي چې هغه د لرې ځای نه راغلی یا موږ نه پېژنو، چې راشي موږ یې تپوس کوو. په دې خاوره خو یو تور ویګو ګاډي ګرځي، تورې تورې شیشې وي، هغه موږ نه پېژندو. هغه خلک وایي د ادارې ولې. نو نامعلوم خو صرف دلته دغه دي چې موږ یې نه پېژندو، نور خو په دې خاوره موږ ټول سره پېژنو. وضاحت دې وشي که ته وایې چې زه نه یم، نو د دې مطالبې نه ولې پر شا ځې؟ ولې یې لیټ کوې ته؟ زه اکثر مثال ورکوم چې په پښتنو کې متل دی چې ښځې مېلمه ته ویلي وي چې خدای ما که چې ته غل وې، خو زمونږ کور ته راشه زمونږ د کور نه غله کېږي. ته به نه وې، خو ته چې زمونږ په کلي کې ستا دغه ګاډي روان شي، کنې ټارګټ کیلینګ وشي، ګنې بل شی وشي، بله ورانه وشي، په کومه علاقه کې چې ستا مومنټ زیات شي هلته بدامني راځي. که نه ده داسې دروغ وایم چې په کوم ځای کې دوی مومنټ زیاتوي هلته بدامني زیاتوي. مشر یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. نو دغه نامعلوم مونږ په خپله خاوره چې کوم خلک نه پېژندو، ستا ګاډي دي، نور خو مونږ سره پېژندو. خو که ته نه وې، راشه چې سپینه کو خبره GHQ ده یا پنجابي طاقتونه دي چې ټوله دنیا راته یو ځای شي، په والله زمونږ یو بچی هم تاسو په خپل وطن کې، په خپله خاوره کې مونږ چې غلام یا د چا غلامي ټیک ده، فزیکل به وو، خو په خپل ذهن کې، په خپل فکر کې، په خپل عمل کې مانو کله هم نه. په دې باندې چې زمونږ د زورورو زور نه منو، په خپله خاوره د طاقتورو ناجایز طاقتونه نه منو، ناجایز عمل نه منو، په دې کې که مونږ ته مرګ راځي، تر دې نه زیات غټ نصیب مونږ شمارو هم نه رسي.